السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. موږ په مخکې ویډیوګانو کې د حاله جاري زمانې په باره کې هم خبرې کړې دي. که چیرې هغه مو لیدلې نه وي نو که تاسو کولی شئ چې چینل ته لاړ شئ او هلته د ګرامر پلایلیست ته لاړ شئ. هلته تاسو کولی شئ چې ووینئ او د ویډیو په ډسکرپشن کې هم موجود دي د هغه ویډیوګانو لینکونه. تاسو کولی شئ چې هغه د لارې هم ووینئ. اوس دویمه د ګرامر مهمه برخه دا ده چې پاسې کمپوزي یا د پاسې کمپوزي یا تیر زمانه، موږ تاسو تیر حالت چې ورته وایي. حاله جاري دا دی چې مثلا تا اوس فی الحال یو څه کوي، یعنی تا پرون یو څه کړی دی او فوتوخ هغه دی چې مثلا سبا یو څه کوي. اوس موږ چې نن خبرې کوو د پرون چې څه کړی هغې په باره کې خبرې کوو، یعنی تیر حالت دی. او که چیرې چینل مو سبسکرایب کړی نه و نو چینل سبسکرایب کړئ، بیل آیکن باندې یعنې زنګ په علامه باندې کلیک کړئ او آل نوټیفیکیشن باندې کلیک وکړئ. هر کله چې موږ یو ویډیو شیر کوو تاسو ته ورسیږي. اوس راځئ چې درس شروع کوو. لو پاسې کمپوزي یعنی تیره زمانه. په تیره زمانه کې کله چې موږ غواړو یو جمله جوړ کړو نو دې فرمول څخه کار اخلو. لومړی یو سبجیکټ یا یو ضمیر اخلو، ورپسې د اتخ او اواغ حاله جاري حالت کې اخلو، ورپسې دویم حالت د فعل اخلو، ورپسې کمپلیمو. اوس کمپلیمو چې شی دی، دویم حالت د فعل چې شی دی، دا په لاندې مثالونو کې تاسو ته تشریح کوم. په تیر زمانه کې چې کله یو مثبته جمله جوړوو نو لومړی یو ضمیر اخلو، بیا د موجوده اتخ یا د لرلو اواغ فعل اخلو او دویم حالت د فعل اخلو او بیا د هغه څه اخلو کوم چې جمله بشپړوي، لکه کمپلیمو. اوس راځئ مثال ته. J'ai oublié ma clé à la maison. J'ai oublié ma clé à la maison. Je subject یا ضمیر شو، یعنی زه. et د avoir حاله جاري conjugaison شو. oublié د oublié ورب یعنی د oublié فعل دویم حالت شو. ما کلی à la maison دا کمپلیمون شو. j'ai oublié ma clé à la maison یعنی کلی می کور کې هیر شوی. اوس دویم ته راځو. تو as oublié ta clé à la maison. تا خپله کلی په کور کې هیر کړی دی. څه شو؟ تیر حالت کې دی. تو as oublié، تو سبجیکټ یا ضمیر چې ورته وایو، avoir conjugaison په پریزون کې دی. oublié یعنی هیر نه وتی. دویم حالت دی oublié ورب یعنی د هیر نه وتلو ورب. تا کلی à la maison، تا کلی à la maison دا کمپلیمون دی. il elle on د درې واړو لپاره یوازې اخلو، avoir په ځای، oublié خپل اخلو، sa clé à la maison یعنی il a oublié sa clé à la maison، elle a oublié sa clé à la maison، on a oublié sa clé à la maison یعنی هغې خپل کلی په کور کې هیر کړی دی. nous avons oublié notre clé à la maison دا جمع فرمې دی. nous avons oublié مونږ هیر کړی دی notre clé à la maison زمونږ کلی په کور کې. یعنی nous مونږ سبجیکټ ضمیر، avons د avoir conjugaison په پریزون کې، oublié معنا هیر نه وتی یعنی دویم حالت دی oublié ورب. notre معنا زمون کلی à la maison، notre کلی à la maison دا کمپلیمون شو یعنی مونږ خپل کلی په کور کې هیر کړی. vous avez oublié votre clé à la maison. vous avez oublié votre clé à la maison. vous subject avez د avoir verb conjugaison په présent کې، oublié یعنی هیر کړی دی، votre clé à la maison کمپلیمون یعنی ستاسو کلی، یعنی معنا یې دا شو چې تاسو خپل کلی په کور کې هیر کړی دی. ils elles ont oublié leur clé à la maison. on il elle سبجیکټ یا فاعل یا ضمیر شو. on
ONT on د avoir conjugaison په présent کې دی. oublier یعنی هیر نه وته. leur clé à la maison complément دی. د دې جملې ils ont oublié leur clé à la maison یا elles ont oublié leur clé à la maison. مطلب دا دی چې هغوی خپل کلی په کور کې پرېښی یعنی هغوی کلی کور کې هیر کړی دی. راځو دویم مثال ته. J'ai appris le français en un an. دلته on صحیح شو. J'ai appris le français en un an. ما فرانسوي په یو کال کې زده کړی دی. خبره د تیر جملې دی. صحیح شو. ما زده کړی دی. که چیرې وایي چې زه زده کوم j'apprends حال جاري کې دی. صحیح شو. او j'ai appris ما زده کړی دی le français en un an په یو کال کې. دلته هم هماغسې je فاعل یا ضمیر subject et د avoir conjugaison په présent کې appris د apprendre دویم حالت le français en un an. دا ټول کمپلیمون یعنی فرانسوي په یو کال کې. tu as appris le français en un an. تا فرانسوي په یو کال کې زده کړی دی. il elle on il نارینه لپاره il ښځې لپاره on مونږ a appris زده کړی دی le français en un an. il a appris le français en un an. هغې فرانسوي په یو کال کې زده کړی دی. nous avons appris le français en un an. مونږ فرانسوي په یو کال کې زده کړی دی. vous avez appris le français en un an. تاسو فرانسوي په یو کال کې زده کړی دی. ils elles ont appris le français en un an. en un an په یو کال کې. هغوی فرانسوي په یو کال کې زده کړی دی. دا دو مثالونه وو په تیر زمانه کې یعنی تیر حالت کې هغه وربونو لپاره چې avoir استعمالو. موږ مخکې ویل چې دلته مو ویل چې د استعمال دویم حالت د استعمالولو لپاره دویم حالت کې جمله جوړولو لپاره د فعل د سبجیکټ او د فعل په منځ کې د فعل د دویم حالت په منځ کې ادغ او avoir اخلو. دا مثالونه هغه مثالونه وو چې avoir اخیستل کېږي. اوس ادغ په کوم مثالونو کې اخیستلی شو؟ ډېرو کسانو لپاره مشکل دلته وي وایي کوم یو فعل لپاره کوم یو جمله کې مونږ ادغ استعمالولی شو دویم حالت لپاره او کوم یو فعل یا کوم یو جمله کې مونږ avoir استعمالولی شو. هغه پورتنی مثالونه چې avoir سره وو. اوس ادغ سره یو څو مثالونه تاسو ته ښیم. کوم وخت کې کولی شو چې ادغ استعمال کړو او په کوم وخت کې avoir استعمال کړو. صحیح شو. د پرونومینال او موومو فعلونو د دویم حالت یا تیره زمانه کې استعمال لپاره ادغ استعمال کوو او د نورو فعلونو لپاره avoir استعمال کوو. اوس پرونومینال او موومو فعلونه کوم دي او پاتې نور فعلونه کوم دي؟ پرونومینال هغه فعلونه دي چې خپل حالت څخه مخکې څو کلمه ولري. مثال په توګه سو lever, se laver, se réveiller, s'habiller. دا فعلونه چې دي پرونومینال دي. د دې چې دویم حالت کله استعمالو مونږ ادغ سره ادغ اخلو کومه کې فعل او موومو فعلونه کوم یو دي؟ هغه فعلونه چې مثلا حرکتي دي لکه aller, venir, naître. دا فعلونه چې دي حرکتي فعلونه دي. دیو لپاره هم ادغ استعماله. دا دو قسم فعلونه لپاره دویم حالت یا په تیر زمانه کې جمله جوړولو لپاره کومکی فعل چې دی ادغ اخلي او پاتې نور انفینیټیو فعلونه شول چې مثلا manger شو apprendre شو oublier شو. دا ټول فعلونه لپاره به avoir استعمالو. avoir مثالونه خو مې پورته تشریح کړل او اوس راځي چې موومو فعلونه استعمال کو. چې موومو فعلونه کوم یو دی او موږ څنګه استعمالولی شو دویم تیر زمانه کې. لو پاسې کمپوزي کې موومو فعلونه موږ څنګه استعمال کو؟ Je suis allé au marché. Je suis allé au marché. زه میلې ته تللی وم. Je suis allé au marché. زه میلې ته تللی وم. همیشه چې علي ور په تیر زمانه کې استعمالوي
ژ لپاره علي نه مخکې سوي اخلئ. او marché mêlé ته ژ سبجیکت فاعل یا ضمیر شو. سوي être د être verbe conjugaison په présent کې شو. علي دویم حالت د aller verbe شو. au marché complément. je suis allé au marché. زه میلې ته تللی وم. tu es allé au marché. تو میلې ته تللی وي. il elle on est allé au marché. مونږ یعنی il est allé au marché. elle est allée au marché. on est allé au marché. یعنی هغه یا هغه ښځه یا هغه نارینه میلې ته تلي وو. nous sommes allés au marché. مونږ میلې ته تلي وو. vous êtes allés au marché. تاسو میلې ته تللی وای. ils elles sont allés au marché. ils sont allés au marché. هغه نارینه لپاره مارشې ته تلي ول. elles sont allées au marché. هغوی یعنی ښځو لپاره میلې ته تلي ول. اوس راځئ دویم مثال کې. je suis venu de Paris. زه له پاریس څخه راغلی یم. صحیح شو. je suis venu de Paris. زه د پاریس څخه راغلی یم. tu es venu de Paris. پاریس څخه راغلی یې. راتلل عمل په تیره کې تکمیل شوی دی، بشپړ شوی دی او خبره یې اوس ترسره کیږي. نو دې په وخت کې موږ داسې استعمالو. je suis venu de Paris. زه د پاریس څخه راغلی یم. tu es venu de Paris. تو د پاریس څخه راغلی یې. il elle on est venu de Paris. هغه نارینه یا هغه ښځه د پاریس څخه راغلی دی. nous sommes venus de Paris. موږ د پاریس څخه راغلي یو. vous êtes venus de Paris. تاسو د پاریس څخه راغلي یاست. ils elles sont venus de Paris. هغوی نارینه او یا هغوی ښځې لپاره il نارینه لپاره il ښځې لپاره sont venus de Paris. پاریس څخه راغلي دي. دا خو موفمو وربونه وو یعنی فعلونه وو. اوس پرونومینال فعلونو لپاره موږ څنګه استعمالو؟ پرونومینال فعلونو لپاره یو دوه مثالونه دلته واضح کړو. je me suis levé. je me suis levé. زه پاڅېدلی یم. je me suis levé. زه پاڅېدلی یم. هماغسې جو سبجیکت شو. مو پرونومینال ضمیر شو. سوی دویم حالت دی. دویم حالت د جوړولو لپاره کومکی فعل د être شو. لوی دویم حالت دی. لوی ورب شو. je me suis levé. زه پاڅېدلی یم. tu t'es levé. تو پاڅېدلی یې. il elle on s'est levé. il s'est levé. elle s'est levé. on s'est levé. هغه یا هغه ښځه پاڅېدلی دی. nous nous sommes levés. موږ پاڅېدلي یو. vous vous êtes levés. تاسو پاڅېدلي یاستئ. ils elles se sont levés. هغوی پاڅېدلي دي. دویم مثال. je me suis lavé mes mains. je me suis lavé mes mains. ما خپل لاسونه وینځلي دي. ما خپل لاسونه وینځلي دي. تیر حالت کې د جمله. صحیح شو. tu t'es lavé tes mains. tu t'es lavé tes mains. tu t'es lavé tes mains. تا خپل لاسونه وینځلي دي. il elle on s'est lavé ses mains. هغې یو کس لپاره نارینه یا ښځه خپل لاسونه وینځلي دي. il نارینه لپاره استعمال که. il s'est lavé ses mains. نارینه لپاره استعمال که. elle s'est lavé ses mains. او on معنا مونږ. on s'est lavé ses mains. صحیح شو. nous nous sommes lavé nos mains. معنا مونږ خپل لاسونه وینځلي دي. vous vous êtes lavé vos mains. تاسو خپل لاسونه وینځلي دي. ils elles se sont lavé leurs mains. هغوی خپل لاسونه وینځلي دي. دا د تیر زمانې ګرامر امید لرم چې ورباندې پوه شوي به یاستئ. که چیرې کوم سوال لرئ نو کولی شئ چې په کمنټ کې راته ولیکئ او په راتلونکي درس کې به د راتلونکي زمانې په باره کې خبرې کوو. همداسې په ترتیب سره به هفته کې یو ورځ د ګرامر په باره کې به خبرې کوو او بعد نور وختونو کې د جملو، فعلونو او لغاتونو په باره کې خبرې کوو
که چیرې دغه ویډیو پوره وګورئ او ورباندې ځان پوه کړو نو امید لرم چې د پاسې کمپوزي کې به ستاسو مشکل حل شي ټول او تر راتلونکې ویډیو پورې په مخه